تازه او ډیر بد خبر د عبدالله له لاسه افغانستان سره $1 میلیارډ مرسته کمه شوه. چې د عبدالله له لاسه افغانستان ته څومره غټ تاوان واوښته، دغه مرسته چا کمه کړله، په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د غني او عبدالله اختلافاتو امریکا پر افغانستان باندې $1 میلیارډ مرسته کمه کړه. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د اختلافاتو او د دواړو له لوري د ګډ حکومت نه جوړولو له امله امریکا د افغانستان سره $1 میلیارډ مرسته کمه کړې ده او وایي د نورو مرستو په کمولو هم غور کوي. تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کابل ته راغلی و او هڅه یې وکړه چې د غني او عبدالله ترمنځ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې په دې لړ کې له دواړو سره تر بېلابېلې لیدنې وروسته له دواړو سره ګډه لیدنه هم وکړه، خو بې پایلې پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو لورو خپل اختلافات ته ادامه ورکړله چې دا د امریکا ملي ګټو ته خطر دی او همدا لامل دی چې دوی له افغانستان سره $1 میلیارډ مرسته کموي. دوی همدا راز وایي چې له امریکا سره به په راتلونکي کال کې هم $1 میلیارډ مرسته نوره راکمه کړي او پر ولسمشر غني او عبدالله یې نیوکې کړې دي چې دواړه سولې ته ژمن نه دي. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.